أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب. كتاب رياض الصالحين يوصلو سلون من نمبر باب شروع. باب خباره د دې کې چې د صفونو برابرولو فضیلت. په دې باب کې اتم نمبر حدیث هغه صبر خویل شو وفي روایت لمسلم او د مسلم پر روایت کې راځي او داغي الفاظ دادي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا. نعمان بن بشیر رضی الله عنه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم با زمونږ د مانزه صفونه صحیح برابرول، نیغ به برابرول، حتی تر دې پورې کأنما یسوی بها القداح، گویا کې داسې برابرول لکه دا صفونه چې سم غشي، لکه څنګه چې غش نیغ وي سیده وي دغه شان به صفونه برابرول. دومره تاکید به کو حتی را ان قد عقلنا عنه، تر دې پورې چې د الله پیغمبر به وکتل چې یقینا موږ پوه شو په دغه خبره باندې چې را موږ ته دا خبر را ورسېدل چې بالکل صفونه باید موږ برابر کو، نیغ ودرېږو، سینې ونه باسو، مخکې ورسته ودرېږو. ثم خرج يوما فقام، وی ورځ داسې وشو چې بیا یو ورځ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووته جمعه ته، فقام ودرېدو مانځه ته، حتی کاد یکبر، تر دې پورې چې د الله پیغمبر نږدې و چې د مانځه دپاره تکبیر وکړي. د الله پیغمبر په مانځه باندې ودرېدو، تکبیر یې کو. فرأى رجلا بادیا صدره من الصف، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو باندچی سړیو اعرابي هغه ولیدو چې سینې د صف نه بار راستل ورخ په نه. منګو تاسو اکثر د خپل ګورو په صفونو کې هغه هم د ځنې خلک دې به باکه مونږ وینو کنه چې یعنی په صف کې به سره د دې باپ ویل ستلو سره اوریدلو سره به په صف کې سستی کې ما سره بدین کې به باکه ده. او د الله پیغمبر یو سړی چې دا باندچیو دا باندچن خلک لک صف وي سادهګان وي، او د الله پیغمبر دغه سړی ویلو چې دا سینې د صف نه بار راستل د نور خلقونه. فقال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل عباد الله، اے د الله بندگانو، لتسون صفوفکم، خامخا صفونه برابر کړئ، مانځه ته چې ودرېږئ صفونه نیغ سیده برابر کړئ، شیطان لارې بند کړئ. او لا یخالفن الله بین وجوهکم، یا به الله تعالی ستاسو په دې مخونو کې خلاف راولي، ستاسو دا مخونه به الله بدل کی، ستاسو دا هر څه به رب العالمین محو کی، ستاسو دا هر څه به الله تعالی ګډ وډ کی، مخونه به الله بدل کی. یمدون وجود الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې تیر. یعنی کې مقصد دا پروت دی چې دا سب برابرول ډیره مهمه خبره ده او ډیره دغه شان ته لازم خبره ده. ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفونو برابرولو کې ډېر سخت زور ورکړی دی. صفونه برابر کړئ، لتسون، لام د پاره د امر تاکید، نون مشدد راغلی دی، امر راغلی دی، او خطاب تاسو ته کوم چې تاسو یې موږ کوم د صفونو سره برابر کړئ. ګینه یا به داسې چې الله تعالی به ستاسو د مخونه بدل کړي. دا نه هم نمبر روایت عن براء بن عازب رضی الله عنه قال، براء بن عازب روایت داوی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د پیغمبر عادت داو يتخلل الصف من ناحيه الى ناحيه، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بصف کې ور داخل شو یو طرف نه تر د بل طرف پورې. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صف کې ور داخل شو، هغه سر ته بلا او هغه سر رواغه سر تراغه یو طرف نه بل طرف د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې تفول باندې ګرځیدو او څه به کول. دا براء بن عازب يمسح صدورنا ومناكبنا، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زمونږ د سینې او زمونږ د اوږې څه کولې په دې بلاسینه کې خودل چاله قسم شه نږدې شه سیدا دا اوږد نږدې کړي ورته دغه شانته د سینې د بهر دا لګي سمکا یا ډېر د نکیګا
دیګه منک بهر شه نور سره سمجي دا برابر شه الله پیغمبر به زمونږ د سینې او زمونږ د اوږي دا برابر ولي لاندې خپل خلا پرې راوچی سره ګټکې د ګټکې سره وجنګي او دا شاده ځان یو بل تنرم کی او د شیطان لار پینې دي او په قبله ته برابرۍ کې زمونږ استاد هو داته او کار په اسلام کې چې د خپل شي نه برابر دي یو خپل شمال ته بل جنوب ته څل پیره بوته دا د خدا فکر دې خلک وته د یو ځکه دا د خدا فکر دا کچې بوته د خپل چې کوم دي دا سره سره به سوځي والله که به اخلاص پدې نه د روسته براش ان شاء الله ګټکې سره جنگي قدم به قدم سره جنگي کچې ګوته به کچې ګوته سره جنگي پونډي به پونډي سره جنگي او ګو به وګي سره جنگي دقه د الله دقه واړي ذکر الله مونږ پیغمبر راغله دا الله خبرې دی الله لپاره موږ تاسو سره وړي وما ينطق عن الهوى دا الله پیغمبر چرته د ځان قسم نه کوي الله به دې باندې خبره باندې قسم کوي والنجم اذا هوى الله فرمای زما د بستور باندې قسمي او به مقسم علیه دام د چې وما ينطق عن الهوى الله به دې خبره قسم کوي چې پیغمبر یو خبره د ځان نه کوي دا ټول خبرې د الله دي دا خبرې د الله دي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول په دې سر کې دومره تاکید کو چې یو سر نه ور داخل شو دی بل سر ته ورسېدو الګا سب برابر کا وزمو مکرسته مخکې روسته شه دا د الله پیغمبر موږ ته چرته کو موږ دا د راځي بل داري کې قامت او داري به خو دیدلو اچھا ته ویل موږ چا ته ویل لګا سب برابر کا بابا تبه سره به شل کړه بس دې دښمنی کې دا زموږ تاسو عادت ته الله دې موږ تاسو عادتونه وباسي ويقول الله پیغمبر بوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم اختلاف په صفونو کې مراوله په بدن کې د اختلاف مراوله دا ډانچه سم کا فتختلف قلوبكم کذب کې ډانچه د نه سمه په سب کې برابرونه کې دي خپل بدن سره سمه دي شیطان لار نه سمه هغه نه باندې وګړي سره نه جنگي او سم نه ودرېږي الله بس دا خراب الله بدل پړي کې بغض او حسد د مسلمان لپاره بدنيتي د مسلمان لپاره دشمني رذالت غلط سوچونه وهمونه فکرونه ارته بدل الله ته داخلي د شیطان کور بدل وجوش الله بدل دا خراب کی وقال يقول او دا الله پیغمبر ویلا او دا الله پیغمبر ویلا ان الله وملائکته يصلون على الصفوف الاول یقینا الله تعالی او ملائکی رحمتونه لیږي په اولنو صفونو والاو باندې په اولنو صفونو کې څوک ولاله پر خلکو باندې الله تعالی شي کوي د الله د خوانه چې کوم صلات لفظ راشي معنی دا چې د بندګانو الله تعالی رحمتونه ورلېږي داخل الله تعالی په خپل رحمتونو کې نعمتونو کې په بخونو کې الله داخلي او ملائکه چې ملائکه د شان د خلکو لپاره دعاګانې کوي اول صف والا لپاره ملائکه د اول صف والا لپاره دعاګانې کوي الله داخله معاف الله داخله راغلي دي ملامت ځان غني الله د خپل رحمت مستحق وګرځوا الله معافي او توکا الله د شان د دنیا او د آخرت د مشکلاتو نه وساته الله تعالی نعمتونه به خلکو باندې وساته دا دعاګانې ملائکه وته کوي چا باندې کوي اولنی صف والا وته دا جمع ذکر على صفون اول اول صفون ولا معنی دا جمعتون خودی کنه جمعتون ډیر نه ول صفون بغډیر دا جمع چې راغله په اعتبار د تعدد د مساجد وجه راغله دا چې جمعتون ډیر د څومره جمعتون کې چې خلک اول صف کې ودیږي ټول موږ تاسو اخر راشو د خې طرف ته ډیر کوشش کوو د صف ته یو قسم نیولا دا ټول ته اول خو بهتر دا شان د خې طرف دی خو به دا شان د موازنه ته وګوري چې ته د خو یو کس نیولا د خو موازنه برابر ول پکار دي دا شان دا ولني صف والا ته خې طرف ته دي او کچپ طرف ته دي په ټول باندې الله تعالی خصوصا پنځه وخت مانځل چې اول صف ته حاضرېږي الله و پنځه وخت راشه د تامه رحمتونه برکات خیرونه د ملائکه دعاګانې بخني دا الله تعالی دا شان د ستاره لپاره کوي او الله به دا شان ثابت کې داخله د متوسط دي کراولي دې حدیث پیدا ده نو حدیثونو کې دا شابه حدیثونو مقصد دا ده صفور سره برابر کې مؤمنانو په مانځه کې صفور صحیح برابر کوي یو بل تداوم نرم کوي یو بل سره جفت ور دی لکه څنګه چې موږ تاسو په پکاده په صفور کې یو ځای ودرېږو دا قشان موږ تاسو اتفاق او اتحاد او دا قشان سپین او د نیکونو سپینواله پکار دي دوه معنی په کې دا ده چې علماء ذکر کې بدی حدیث کې بل مقصد پکې دا ده ان مخالفه اوامر الله تؤدي الى تخالف بين قلوب البشر څومره چې د الله حکمونه د څوک ماتي کاغه د سب ماتول دي
کاغه د رحمه غوتول دي کاغه غیبتونه دي کاغه تهمتونه دي کاغه د مسلمان شرمول دي کاغه دوکه ده کاغه درو دي که څومره د الله تعالی حکمونه ماتول دي او ناروا کول دي و دا ټول سبب د دې چې انسان په دې سره خرابېږي کله چې نه خراب شو راځه خراب شو لاس په غلط استعمالېږي سترګې په غلط استعمالېږي بدن خو په غلط استعمالېږي نو مقصد دا دی چې د الله د حکمونو څومره پابند وي ستاسو به د عمر دغه شانته هغه د رب العالمین پابند وي او هغه کې به د الله ویره او د الله تعالی محبت دغه کې ور داخلي په دې خبره الله مو تاسو موږ توفیق راکړي صلی الله علیه نبینا محمد